مولا عبدالقیوم ذاکر د بغلان خوست ته تللی دی. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په سلامونو مارکلی کوم درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدا اوس سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. بغلان کې سیمه ییزې سرچینې اشتیسوب رسبانې ته وایي چې د پنجشیر او اندراب لپاره د طالبانو عمومي پوځي قماندان مولا عبدالقیوم ذاکر د بغلان خوست ولسوالیو ته تللی دی. سرچینې وایي چې مولا ذاکر شنبه د وږي پر 15 له 2 چورلکو سره د بغلان خوست ولسوالۍ ته تللی دی او طالبانو له قماندانانو سره امنیتي ناسته ترسره کړې ده. ذاکر له قومي مشرانو او ځایي سپین ږیرو سره هم ناسته ترسره کړې ده او هغوی ته یې خبرداری ورکړې چې له خپلو سیمو څخه کډه کېږي او د اوسېدو ځای پر پوځي مرکزونو بدلېږي. مولا ذاکر په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې د پنجشیر او اندراب لپاره د دې ډلې د عمومي پوځي قماندان په توګه ګمارل شوی دی. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځایه پورې و. د نورو معلوماتو لپاره د سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.